سلامونه ملګرو، په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ملګرو، نن در سره د AI اړوند 8 ویبسایټونه شریکوم چې په مرسته به تاسو وکولی شئ انلیمیټډ ویډیو جنریټ کړئ. ملګرو، وخت مو نه نیسم، که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو د ویډیو په طرف. د لومړني نمبر ویبسایټ دپاره راشئ ګوګل ته، په سرچ کې ولیکئ فلو AI. د لیکلو وروسته پر همدې لومړني ویبسایټ باندې کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته تاسو راسئ، په نیو پراجیکټ باندې کلیک واخلئ. د کلیک کولو وروسته دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. په دغه خانه کې به تاسو خپل پرامپټ ورکړئ. پرامپټ دې ته ویل کېږي چې تاسو خپله ویډیو د څه شي اړوند جوړوئ. د لیکلو طریقه یې د تاسو د ویډیو په وروستیو کې درښایم. زه راځم ورته لیکم A man walking on the moon. د لیکلو وروسته په دې ایرو آپشن باندې کلیک اخلو. دلته موږ او تاسو یوه بله صفحه راخلاصیږي. له دې نه وروسته زموږ دا ویډیو جنریشن سټارټ کېږي. انتظار ورته وکړئ ګرانو ملګرو. د لږ ځنډ انتظار وروسته به ستاسو ویډیو جنریټ سي. کله چې دا 100% سو نو بیا تاسو راسئ همدا ویډیو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ دپاره پر ویډیو باندې کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. غواړئ دا ویډیو په کوم سایز کې ډاونلوډ کړئ، په پورته آپشن باندې کلیک واخلئ. زه راځم دا اوریجنل سایز انتخابوم او په ډاونلوډ آپشن باندې کلیک اخلم. یا دا ویډیو موږ سره ډاونلوډ شوه. زه پلی کوم، اوس تاسو یو ځل وګورئ ګرانو ملګرو. په سیف آپشن باندې کلیک اخلم. اوس راځم همدا ویډیو تاسو ته پلی کوم چې په کوم ډول موږ او تاسو دپاره جوړه شوه. د دوهم نمبر ویبسایټ دپاره راشئ ګوګل ته، په سرچ کې ولیکئ هیلیو AI او بیا په دې لومړني ویبسایټ باندې کلیک واخلئ. د ګوګل د لارې ساین ان شئ همدې ویبسایټ ته. تاسو به ګوګل انتخاب کړئ، کنټینیو ویت ګوګل. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي او پر دې کې به ستاسو اکاونټ کریټ سي. په دې خانه کې تاسو خپل پرامپټ ورکړئ. زه ورته لیکم A man walking on the road with camera. د لیکلو وروسته په جنریټ آپشن باندې کلیک واخلئ. راځو په جنریټ آپشن باندې کلیک اخلو. دا زموږ او ستاسو پرامپټ سو او بیا په جنریټ آپشن باندې کلیک واخلئ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. ستاسو د مخ یا د څیرې وریفیکیشن به ترسره سي. له دې نه وروسته بیرته بیک راځو. په خپله دا صفحې ته راځي او تاسو دلته کلیک واخلئ کریټ هیسټري. د یاد آپشن د کلیک کولو وروسته ستاسو ویډیو به جنریټ شي. تاسو لیدلی سئ ګرانو ملګرو، زموږ د ویډیو جنریشن سټارټ شو. د لږ ځنډ انتظار وروسته یا د ویډیو به 100% جنریټ شي او بیا کولی سو خپل موبایل ته یې را ډاونلوډ کړو. د ډاونلوډ دپاره پر ویډیو باندې کلیک واخلئ. دا ډاونلوډیږي. دا هغه ویډیو ده کوم چې همدا اوس موږ جنریټ کړه د هیلیو AI په مرسته. د دریم نمبر ویبسایټ دپاره راشئ ګوګل ته، په سرچ کې ولیکئ کلینګ AI. د لیکلو وروسته لږ ښکته راسئ او په دې ویبسایټ باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو د ګوګل د لارې لاګین سئ. همدې ویبسایټ ته دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. دا همدا ویبسایټ ده. کلیک ورباندې اخلو. انتظار ورته کوو. د ګوګل د لارې به خپل اکاونټ کنیکټ کړئ او کولی سئ د همدې ویبسایټ اړوند اپلیکیشن هم را ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته. دلته به تاسو په کریټ نو باندې کلیک واخلئ. خپله ویډیو جنریټ کولی سئ او که چیرې تاسو غواړئ د همدې ویبسایټ اړوند اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ نو لاندې ښکته ځای کې یاد اپلیکیشن موجود ده. په شین خط باندې لیکل سوي ډاونلوډ. کله چې تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ نو یاد اپلیکیشن را ډاونلوډ کیږي ستاسې موبایل ته. دا ځل تاسې راشئ ګوګل ته، په سرچ کې ولیکئ AI ویډیو جنریټر. د لیکلو وروسته په سرچ آپشن باندې کلیک واخلئ. دلته چې دا هر څومره ویبسایټونه ستاسو مخ ته راځي کولی سئ خپلې ویډیو د لیکلو د لارې جنریټ کړئ. پر دې کې مختلف ویبسایټونه موجود دي، ټیکسټ ټو ویډیو او همدارنګه ایمیج ټو ویډیو. کولی سئ دواړه ترسره کړئ. دا هغه طریقه ده چې کولی سئ خپل ځان دپاره یو بهترین ویبسایټ پیدا کړئ او ویډیو جنریټ کړئ. اوس راځو دې ته چې څرنګه کولی سو پرامپټ ولیکړو د یوې ویډیو دپاره. د یوې مفکورې تنظیمولو ته پرامپټ ویل کېږي او تاسو کولی سئ هر ډول پرامپټ د چټ GPT په مرسته جنریټ کړئ. تاسو به راسئ چټ GPT به راخلاص کړئ. په سرچ کې به د خپلې ویډیو عنوان ورکړئ. غواړم خپله ویډیو د همدې موضوع اړوند جوړه کړم، ته راته پرامپټ ولیکه. د لږ ځنډ وروسته به ستاسو پرامپټ یا ستاسو سین په منظم ډول چمتو سي. بیا کولی سئ همدغه لیکل شوی خط په بېلابېلو ویبسایټونو د لارې پر ویډیو چینج کړئ. نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې معلوماتي وي لایک ورکړئ او د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.
لیداویږو به پر یوه بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.